کاشکې ستا غلام وای ستا د درملنګ وای چې ولاړ ته لاس پناه وای کاشکې ستا غلام وای کاشکې ستا غلام وای ستا د درملنګ وای چې ولاړ ته لاس پناه د قدر وړ اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیې وخپرونو ته په دې هیله چې په ژوند کې پوره ګټه ځینې حاصله کړي وای خو چې پوره مې د خوږمن زړګي مرام وای کاشکې ستا غلام وای کاشکې ستا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به عملي بیلګې او نمونې وړاندې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په زړونو کې د الله رب العزت او د هغه سره د مینې او محبت داسې شعلې او لمبې بلې کړې وې چې د هغو په واسطه ځان غوښتنې او خودغرضي هره هڅه او هره غوښتنه سوځېدله او هغه په ایرو بدلېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو ژوندانه ته داسې د عمل ځواک توان او د کردار پوخوالی وربښلی و چې بېعملي او بېکرداري یې بېمعنا شی ګرځولی و د دې افکارو نظریاتو او اوصافو ودې او غوړېدو لپاره کله یوې خوا قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې هغه طریقه د کومې چې موږ د ټولو خپرونو کې یادونه وکړه صحابه و کرامو ته د فکر او عمل وده او ځلا بښلې وه نو له بلې خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملي ژوند صحابه و کرامو ته د عمل ځواک او توان بښلی و کوم ته چې هر مورخ او هر تاریخ لیکونکی ګوته په غاښ پاتې دی که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلنه دعوت او پیغام یوازې د هغه تر ژبې پورې محدود وی نو دا دعوت او بلنه به سره د ټولو خطوبونو او خوبیو د اوبو د پوکاڼو په شان په هوا کې ختمه شوې وه هغه ته به د اوبو د رنګینو پوکاڼیو او د سمندر د زګ څخه زیات ثبات او دوام نه و ترلاسه شوی که خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او عمل کې لږ او جزوي تضاد او ضدیت هم لیدلی وی نو هغوی به هیڅکله هم لکه د پتنګانو په شان په هغه نه قربانېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حکم به یې خپله دنیا نه بربادوله ولې صحابه و کرامو ولیدل چې د الله رب العزت رسول چې کومه لفظ او ټکی هم د خولې را اوباسي د هغه ژوند په خپله د هغې بیلګه او هنداره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر حکم کوي په خپله د هغې پابندي او متابعت کوي او دا په خپله د هغه د ارشاداتو یوه ژوندی عملي بیلګه او انځور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او عمل مشابهت یو شانوالی او یکسانیت هغه محرک او هڅوونکی ځواک و کوم چې د صحابه و کرامو په ژوند کې ستر انقلاب رامنځته کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوسېدلی او پاتې شوی شخص بلکه د هغه صلی الله علیه وسلم د ژوند یو څرک لیدونکی به هم پر دې اعتراف کوه چې زه شاهدي ورکوم چې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی هغه څوک خو پرېږده چې هغه سپی وخت تېر کړی و بلکه په یو څرک لیدو باندې به هغه شاهدي ورکوله چې دا د الله رسول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند نه د دنیا د هغه شاهانو او واکمنانو په څېر و چې د خلکو په وړاندې یو څه او په حقیقت کې بل څه وي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چلند او سلوک د شتمنو
مالدارو خلکو په شان و د کومو رویه او چلن چې د خپلو لاس لاندې کسانو سره دوه مخه وي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د شاعرانو سره مشابهت درلودلو د چا چې شعرونه د زړه تل ته ښکته کیږي خو عمل یې د خپلو اشعارو سره تضاد او اختلاف لري نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د جادوګرانو په شان و چا چې په ټکو او الفاظو کې چې سحر او جادو وي ولې د عمل څخه بشپړ خالی وي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هره مرحله کې د هغه د قول او عمل ترمنځ مشابهت او ورتوالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیلګه او نمونه وه چې صحابه و کرامو به د هغه له عمل څخه هدایت او لارښوونې ترلاسه کولې په سختو ستونزمنو او حساسو مرحلو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اسوې او سیرت صحابه و کرامو ته همت حوصله بخښلې ده حضرت عایشې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو نږدې څارلی دی او ارزولی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او اخلاقو شاهدي او ګواهي په داسې الفاظو کې ورکوي کان خلقه القرآن یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د قرآن یو ژوندی انځور و همدارنګه دښمن د تورې په ښودلو سره چې کله دښمن توره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوي او رسول الله ته وایي من یمنعک مني رسول الله ورته وایي الله 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 تا به له ما څخه څوک ژغوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه دا ټکی ورته وباسي چې ما به الله ژغوري ما به الله ژغوري ما به الله ژغوري که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقیدې په پوخوالي او د الله رب العزت سره د خپل تعلق او اړیکو په قوي کولو او پیاوړي کولو زور راوړلو نو د عمل له لارې هم د الله تعالی پر نظام او کارسازي د باور او یقین لرلو سره د ژورو اړیکو شاهدي او ګواهي وړاندې کوله له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نج په لورې د غزا لپاره تللي وو په بیرته راستنېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې صحابه و کرامو ته د آرام او استراحت کولو حکم وکړه چې دلته تاسې آرام وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د استراحت په نیت خپله توره د یوې ونې په یو خاښ کې راوځړوله او ویده شو لږ ځنډ وروسته د دښمن کم سړی پیدا شو او د هغه د موقع او وخت نه په ګټې اخیستلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله او د خپلې ناپاکې ارادې د ترسره کولو په موخه یې هغه د تیکې څخه راوویستله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راویښ شو ګوري چې دښمن د لوڅې تورې سره پرې حمله کوي او دا ورته وایي چې من یمنعک مني څوک به تا زمانه ژغوري سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم دریږي او ورته وایي چې الله 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 په دې لفظ او ټکي کې د یقین او اعتماد دومره ګرمي قوت او ځواک و چې په اورېدو یې د دښمن لاس او پښې په رپېدو شوې او د هغه د لاس نه توره ولوېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله او دښمن ته یې وفرمیل ووایه تا به له ما څوک وژغوري دښمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د بښنې غوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شرط وبښه چې بیا به په راتلونکي کې نه له هغه سره جنګیږي او نه هم د هغه اصحابو کرامو سره او نه به کله د دښمن سره ملتیا او مرسته کوي د دې واقعې او پیښې پر دې اړخ که غور وشي نو اوبه لیدل شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تیکې څخه د تورې د ویستلو په آواز راویښیږي او په خپلو سترګو ویني چې دښمن توره په لاس د ده سر ته ولاړ دی او په فاتحانه بڼه پوښتنه کوي چې تا به له ما څخه څوک ژغوري رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د فکر غور او فیصلې کولو وخت هم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله تعالی په کوم ذات د یقین او باور درس ورکولو کوم چې د ټولو وسایلو او اختیاراتو سرچینه ګڼل کیږي پرته له کوم ځنډ او تأمل څخه د هماغه یوازیني ذات نوم یې پر خوله راځي نه کوم ډول پریشانی او نه ورخطایي نه مایوسي بلکې د مؤمنانه هوډ او عزم سره د الله پر ذات د یقین او ایمان شهادت او ګواهي د خپل عمل په څرګندولو سره وړاندې کوي او داسې وایي چې الله الله الله
د الله رب العزت سره د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره یې د شپې دومره عبادت او لمونځ کولو چې مبارکې پښې به یې وپړسېدلې او چې کله به ترې پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله ستا خو ټولې وړاندینۍ او وروستنۍ ګناوې بخښل شوي دي نو بیا دا دومره عبادت د څه لپاره نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته جواب ویلې افلا اکونو عبدا شکورا آیا زه په دې خبره د الله تعالی شکر ادا نه کړم یا د هغه شکرګزار بنده نشم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نفلي عباداتو کې له تواتر او تسلسل څخه کار نه اخیستلو له دې کبله تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل پر امت او امتیانو فرض نشي ځکه نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هر عمل کوه نو نفلي عمل به کوه نو بیا به یې هغه ترکوه تر څو چې هغه په امت باندې فرض نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل په روزنو طریقو کې عملي بیلګې صحابه و کرامو ته وړاندې کولې کومه وینا به چې صحابه ورته کوله په هغه باندې به اول په خپل رسول الله عمل کوه تر څو چې د رسول الله په قول او په فعل کې کوم تضاد پیدا نشي نن ورځ هم باید دعوتګر او بلونکي استادان روزونکي مور و پلار چې کومه ویناوې د خپل اولاد ته د خپل شاګردانو ته د خپلو اوریدونکو ته کوي د هر څه مخه باید دوی په هغه باندې عمل وکړي خدای مکړه چې د الله رب العزت د دې آیت د وعید لاندې رانشو لم تقولون ما لا تفعلون تاسې ولې هغه خبرې کوئ چې خپله پرې عمل نه کوئ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم خلکو ته په نیکو باندې امر کوئ او د خپل ځانونه هم هیر کړي دي نه د هر څه نه مخکې باید په خپل ژوند کې دعوتګار او بلونکی هغه عملي بیلګې وړاندې کړي او وروسته د هغه نورو مسلمانانو ته او هغو کسانو ته چې د دوی د روزنې لاندې دي خپل خبرې وړاندې کړي نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته کاشکې ستا غلام وای کاشکې ستا غلام وای ستا د درملنګ وای چې ولاړ ته لاس پناه وای کاشکې ستا غلام وای تا د وطن په اوسطي وای هر څومره چې خړ وای هومره زیات به قیمتي وای خاورې وای ایرې وای خاورې وای ایرې قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ د خندق د غذا پر مهال یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د خپلې ولږې په اړه رسول الله ته شکایت کوي چې زه وږی یم خپله لمن پورته کوي او د ګیډې پورې تړلې تیږې رسول الله ته ورښیي او ورته وایي ای د الله رسوله ما د ولږې له سختي څخه په ګیډه پورې تیږې تړلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوم وعظ او نصیحت نه کوي د حالاتو د سختي او د صحابه و کرامو د ازمیښت او امتحان انځورنه نه کوي په وچو شونډو او وچه لهجه ورته د صبر سپارښتنه نه کوي بلکې په ځواب کې ورته د خپلې مبارکې ګیډې څخه څادر لرې کوي نو شکایت کوونکی چې کله ګوري د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د یوې پر ځای دوه تیږې د خپلې ګیډې پورې تړلې دي نو په خپل شکایت پښیمانه کیږي او د صبر رضا او زغم جسامت او پیکر ترې جوړیږي بیا ټول صحابه کرام رضی الله عنهم د ازمیښت او ابتلا په ترخو کې هم فن او لذت محسوسوي د جود او سخاوت درس ورکوونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خواړه او ډوډۍ وږو او غریبانو ته ورکوي او خپله په ورځو ورځو وږی پاتې کیږي حضرت انس رضی الله عنه د دې خبرې شاهدي او شهادت وړاندې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې کله هم د څه شي غوښتنه شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه ورته نه دي ویستلی یو ځل یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د سوال غوښتنه یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بې شمېرې اوزې او چیلۍ ورکړې او هغه خپل قوم ته لاړه خپل قوم ته یې ویلې تاسو ټول اسلام قبول کړئ ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره څه ورکوي چې بیا د فقر او لږې هیڅ ویره نه پاتې کیږي همدارنګه
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوزي باندې پروت و چې د پوزي داغونه د رسول الله په اړخ باندې معلومېدل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عرض کوي چې د الله رسوله آیا موږ بستره درته جوړه نه کړو چې تاسو هغه پر پوزي باندې وغوړوئ او په هغې باندې کښېنئ؟ رسول الله ورته په ځواب کې وایي زما له دې دنیا سره څه دي؟ زما خو ورسره دومره اړیکه ده لکه یو سپور چې د یو څه وخت لپاره د یوې ونې لاندې د دمې لپاره کښېني او بیا له هغې ځایه روانېږي. همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د خلکو په یوه ډله باندې تیر شوم چې ورید کړی پسې په وړاندې ایښی و. هغوی ما ته بلنه راکړه چې ته راشه موږ سره ډوډۍ وخوره. ما ورڅخه انکار وکړه او ومې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مړینې او وفاته پورې د اوربشو په ډوډۍ باندې نه و موړ شوی، نو زه څنګه وخورم؟ همدارنګه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاطمة الزهرا رضی الله عنها د جوارو د ډوډۍ یوه ټوټه وړاندې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په دې 3 ورځو کې دا لومړی شی دی چې ما وخوړ. دا خبره هم باید په یاد کې وساتل شي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زهد او قناعت له تنګسیا او یا د وسایلو د نشتوالي له کبله نه وه، بلکې که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتي وی نو د احد غر به ورته سره زر ګرځولی شوي وی. د دنیا ټول نعمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسانانو ته د زهد او قناعت کوم درس ورکوه د هغه عملي بیلګې او نمونې په خپلې وړاندې کول غوښتل چې رسول الله هغه عملي بیلګې وړاندې کړي هغوی ته. د صبر او حوصلې درس ورکوونکی محمد رسول الله د ابتلا او آزمایښت په هر ډګر کې د صبر او حوصلې څخه کار اخلي. د مکې د آزمایښتونو او ستونزو طوفاني دور یا د مدینې پیچلی او له فتنې څخه ډک دور، هر ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صبر او استقامت لمن نه ده پرېښې. کله چې د مکې په کوڅو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ملنډې کېدلې، د لمونځ پر وخت یې په رسۍ د خفه کېدلو هڅه کېدله، په لاره د تېرېدو پر وخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم مرداري او ګندګي اچول کېده، په لاره کې ورته اغزي خورول کېدل، په شعب بن ابي طالب کې بند او زنداني کېږي، په طایف کې لوپرو او بد اخلاقه هلکان ورپسې کار نیولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینو لت پت کېږي. د دې هر څه سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثبات او استقامت کې هیڅ تغییر نه راځي، بلکې په ډاډ او اطمینان سره فرمایي تر ټولو سخت او ستونزمن امتحان او ازمایښت د انبیا علیه الصلاة والسلام وي. د مکې او قریشو د کفارو څخه په تنګ راتلو د هغه تره د مینې او محبت په احساس او لهجه رسول الله ته وایي چې د رسالت کار پرېږده، نو د صبر او عزم دا غر ورته څه وایي؟ والله يعم لو أوزع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. رسول الله ته وایي چې ای زما تره که دا خلک زما په ښي لاس کې لمر او په چپ لاس کې سپوږمۍ کېږي، بیا به هم زه له خپل رسالت او کار څخه لاس وانخلم عین تر دې چې الله تعالی هغه غالب کړي او یا زه د هغې په لاره کې له منځه ولاړ شم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د نورو صحابو کرامو لپاره د لارې مشال او نښان شو. د آزمایښت حرارت او ګرموالي د هغوی لپاره د سوري لرونکي ونې خوند او کار ورکوي. صحابه کرام د امتحان او آزمایښت له ټولو مرحلو څخه په مسکا او خندا تیریږي. کله چې د ډار او مرګ سره مخ کیږي، نو روح د هغوی د جسم او بدن څخه پر وتو آواز کوي چې الله اکبر، فزت ورب الکعبه، الله اکبر، د کعبې پر رب قسم بریالی شوم. نو بس هم هغه کسان چې د اسلام لپاره مبارزه کوي په خپل زړه کې باید ډاډ او اطمینان ولري. د کفارو او د اسلامیت او د انسانیت د دښمنانو په ستونزو او تکلیفونو باندې صبر او استقامت او ثبات غوره کړي. انشاءالله کامیابي د دوی په برخه ده. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ.
د جرأت او شجاعت او د میړانې درس ورکوونکی محمد رسول الله چې کله د سختو او ستونزمنو حالاتو سره مخ کیږي نو د هغه جرأت او شجاعت نورو ته حوصله ورکوي. ډارونکې او ویرونکې شپه وه چې کله د قریشو ځوانانو د وینې څښونکو تورو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور له دې ناپاکې ارادې سره محاصره کوي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي نو په یو ځل به ټول پرې د تورو ګزارونو باران کوي او رسول الله به له دې نړۍ څخه نیست او نابود کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شپې په تیاره کې دا ټول حالات څاري، ولې د کفارو ناپاکې موخې او ارادې د لوڅو او بېپیکو تورو ځلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جرأت، شجاعت او میړانې ته د تسلیمي سر ټیټوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر آرام، ډاډ او اطمینان سره له کوره بهر راوځي. د الله مرسته او ساتنه ورسره مل ده. کفار الله تعالی بېسده کوي او د رسالت کاروان او قافله ډاډ او اطمینان سره تیریږي او په غار ثور کې پناه اخلي. ابابکر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د نبي علیه الصلاة وسلام سره وم په غار ثور کې چې د مشرکانو قدمونه مې ولیدل، نو ما ویل یا رسول الله که هغوی قدمونه پورته کړي نو موږ به وګوري. رسول الله وفرمیل ستا د هغو دوو په اړه څه خیال دی چې درېیم الله دی؟ ما ظنک باثنین الله ثالثهما. بیا د غار په لور د راتلونکو او تعقیبونکو په لیدو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه اندېښمن کیږي، ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارکې ژبې لا تحزن ان الله معنا د کلماتو په راتلو او اورېدو د هغه ویره هم ختمیږي او په هغې کې د اعتماد او حوصلې یو نوی کیفیت را پیدا کیږي. هغه ورته وایي چې لا تحزن ان الله معنا، خفه کیږه مه، غمګینه کیږه مه، الله زموږ سره دی. نو نن ورځ هم که دښمن سره ډېر وسایل شته، هغوی زموږ په ماشومانو، په ښځو او په ځوانانو رحم نه کوي. هره ورځ د دې پلیتو لاسونه د هغوی په وینو باندې سره دي. خو ډېر ډاډه اوسئ، ډېر په اطمینان اوسئ چې ان الله معنا، چې الله زموږ سره دی او د چا سره چې الله وي هغه غالب وي. کله مه ناهیلې کیږئ، بلکې د خپل زړونو ته او د خپلو لاندې کسانو ته د میړانې او د شجاعت او جرأت درس ورکړئ، لکه څنګه چې محمد رسول الله ورکړی و. کله هم مه ناهیلې کیږئ. د حنین د غزوې پر مهال چې کله د ماتې او خطر ملحره راځي نو خلک په ورخطایي د جنګ له ډګر څخه تیښته پیل کوي، ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله کچره باندې سپور د جنګ په ډګر کې په ډېر استقامت او جرأت سره ودرېږي او په ډېرې حوصلې او اعتماد سره وایي انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، زه رښتینی نبی یم او د عبدالمطلب زوی یم. یو ځل په مدینه کې څه شور او غوغا شوه، ټول خلک په ویرې او خواشیني سره د کورونو څخه راووتل او د آواز پر لور روان شول. هلته په رسېدو خلک د دې په لیدو حیران شول چې په دې ډارونکي او وحشتناک حالت کې رسول الله له ټولو څخه مخکې هلته پر یو بېزینه اس سپور او توره پر غاړه ولاړ دی او په لوړ آواز وایي چې ای خلکو مه ورخطا کیږئ، هېڅ خبره نشته. ولیدل چې کله خطرناک حالت وي نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ثابت قدم ښکاري، او چې کله د خطرو ویره او اندېښنه وي نو هلته هغه هم تر ټولو د مخه رسېدلی وي. نو کله هم مه ناهیلې کیږئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او ژوند مطالعه کړئ، دا موږ لپاره لوی درس دی. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. درملنګ وای چې ولاړ تر لاس پناه وای، کاشکې ستا غلام وای، کاشکې ستا غلام وای، ستا د درملنګ وای چې ولاړ تر لاس پناه وای، کاشکې ستا غلام وای. تا د وطن په اورستی وای، هر څومره چې خړ وای هومره زیات به قیمتي وای،